منافقانو ته او کله چې وویل شي د منافقانو ته لا تفسدوا فی الارض رواني مکوي پس مکه کې رواني مکوي پس مکه کې قالوا وإذا منافقان إنما يقينك نحن مبتيون مصلحون إصلاح كمبتيون أو كلا تقويل شدويتا واني مكوي بملكي وإذي مبوداني دواني نتو الا خبر ہے خلق خبر ہے انہم بشکدا منافقان چیدی هم المبتدون هم دویروانی کون کی دی خبر ہے اے مسلمانانو بشکدا منافقان چیدی هم دویروانی کون کی دی ولكن لا يدرون لیکن دین پوہیگی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اکل جوئلشی دے منافقانو تا آمنوا ایمان روڑے کما آمن الناسو لکا سنگا ایمان روڑے دے کامل خلقو لکا سنگا ایمان روڑے دے صحابے کرامو قالوا وإذا منافقان بجواب کے انؤمنو آیم ایمان رو کما آمن السفہاء لکت ایمان نوردے بے وقوع او کلا جوئلشی دے منافقانو تا ایمان روڑے لکسم ایمان نوردے صحابے کرامو وائفی آیہم ایمان روڑو لگتم ایمان راوڑ دے بے وقوع الا خبر چے خلقا انہم بے شکدا منافقان چیدی هم الصفحاء هم دریبی وقتی ولكن لا يعلم لیکن دوی نپوہیگی منافقانو اوسمانڈم کو داوی نخی نخانی اللہ پاک مقدقی ددے دپارا چی مسلمانان ددے خویوننا دان مکمل اتاتی دگدا خویونا اللہ پاک تفوق ندی لمنافقانو یو نخا یو علامہ یو خویدان کہ بررک دا غریبیوں سی اپا خلیق بلسی ویمانا خدا کہ دے دوکی کی مسلمانانو تا تکبار دے چلبار دے روکمار دے اولا خیزانا کہ دروغ جند دیرو بس مسلمانانو سر دروغ باندې معاملہ کی اس نے یو آیات کریمہ کی دانا کا ذکر کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ دے آیات کریمہ کی نخدا ذکر کی داڑی روانکار دتنا جتا سمکار کی بشپار روانی جو دے روانکار نو کئی روانی او ورطا خدانی وائی دا منافق ہوئی دادے کہ کئی بروانی مسلمانان بجان گئی نا انتباہی پر پیدا گئی دا مسلمانان نظریات کی بہتی ہوئی اور مضمون بے بدمانہ گئی شغلے بگئی دا اللہ احکامات کماتی دا مضمون سنت طریقے بروانی تو یہ سو پردوئی جدا سکے کاکا تو قربانی کے تو دے دانوی چی اللہ نے خوشحال کا دامان نبی رسول خبر اللہ زمان توبئی زبان
دا رواني کومه هغه خپل رواني له جواز وي چې دا رواني نه دی دا خوداني دی دا خوداني کو ورپسې آیات کریمه کې نښه دا ذکر کړي چې د منافق وي او نښه او صفت دا دی چې دې به نیکانو خلکو باندې بدنامه لري هغې ته به غلط نسبت دی خاص کر زموږ د دین چې کوم مشران دي صحابه کرام هغې ته دې بېوقوف وایي نو اوله نښه وإذا قیل لهم او کله چې وویل شي دې منافقانو ته لا تفسدوا فی الارض وانې مه کوئ په ملک کې لوی رواني دا دی چې د مسلمانانو کومې ښکلې عقیدې او نظریې دي هغه ښکلې عقیده او نظریه د الله د یووالي هغې کې دې رواني دي هغې دپاره پروګرامونه جوړ کړي دي خامخا او اوس زموږ دور کې هم مثال اسانه څانګویمه زموږ د مسلمانانو ښکلې عقیده دا ده چې الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد زموږ دا ښکلې عقیده ده چې الله پاک یې یو دی په ذات او په صفاتو کې نه یې زوی شته لم یلد لا ولد له داسې خلک شته څه خو په هغه کافر دي او څه د هغې نه پیسې مېسې اخلي او د هغې خبرچال کوي د نت په ذریعه د پمفلېټو په ذریعه د اسپتالونو په ذریعه د نورو سندرو په ذریعه هغې دا کیسې خوري چې نعوذ بالله عیسی علیه السلام چې دی هغه څه نامراد دی ابن الله دا الله زوی دی نعوذ بالله عیسی علیه السلام ترین ون دی ثالث ثلاثه دی نو پخوا مشرانو ته یاد دي اختلاف اسپتال اوس خو ځای په ځای دي یاستې راغي نو بابا چې به د سترګو علاج ته د سترګو د علاج په ځای به ورته د زړه باندې وله محنت کو انجیل شریف به ورته ډېر ډېر تعلیم کو ځان نه به یې متاثره کو داسې ادارې اصول شته مخکې ووي چې نعوذ بالله د سکول په کمرو کې ورته خانې بلې جوړې کړې دي چت کې وقفه تفریح ریزل کې سټوډنټان مکس دي مسلمانان دي عیسایان دا ورته د خپلو شاګردانو ته وایي چې د الله پاک نوم ووایئ تاسو د نیکو په بلګم کامیابې ګرځي نه ملایږي محمود نوم ووایئ نه ملایږي چلو اوس انا نوم ووایئ نعوذ بالله عیسی علیه السلام نوم ووایئ دا خو ماشومان دي اوس دا ډېر رواني دي دا چې د مسلمانانو د عقیده رواني لوی فساد دا دی یو ځای کې محنت شوی دی پلار باندې کوم مسلمانان دي زموږ بچي مسلمانان دي اوس داسې پروګرامونه شروع شي چې زموږ عقیدې خرابوي لا تفسدوا فی الارض بدواني مه کوه د مسلمانانو د عقیدې او نظریې نو نعوذ بالله دغه ماشومان اوس هم داسې شته چې دغه ماشومان وي چې عیسی علیه السلام موږ له دا چپس په بلګم ټانګیانې ډیکو وغیره راشي بټنو وي د پاسه نه هغه خانې کولاو شي هغه ډیکو په بلګم ټانګیانې چپس راټولېږي د اوس نه ورته د کرسمس ډے دا نظریه چې 25 دسمبر باندې دا پروګرام کوي په دې به ستاسو مسلې حل کېږي لا تفسدوا فی الارض لوی فساد دا دی چې عقیده خلکو له ګډوډوي فساد دا دی چې هغه دور کې به صحابه کرامو کې چغلې کولې د یو خبره بل ته د بل خبره بل ته چغلې کول دا د منافق وی دی الله رب العزت د اول ما او بیا تاسو د چغلو نه وساتئ ځکه محمود تشریف وړو وی فرمایل په دې قوم خبرو والو باندې عذاب قبر دی په دې قوم خبرو والو باندې عذاب قبر دی الله پاک کوم مسلمانان د عذاب قبر نه وساتي یو قربان په دې قوم باندې ولې عذاب قبر دی د یو په ځان غریب
ورکولو نه بچ کړو. دې بل باندې ولې دا خبره ده د چغلي کوله د یو مسلمان خبره بل مسلمان ته په داسې انداز سره وړل چې د دواړو یو بل نه ربط شي او بیا خبره ته لاړه شي. د دې وجه الله پاک فرمایي تاسې دا خبره وکړه نمدستي کې عمل درآمد مه کوه چې ته بیا باید کاروایي وکړې. الله دې تحقیق کوه فتبینو د تا نه خبره راوړه نو ته سوچ او تحقیق وکړه چېرې دا خبره د په څه نیت راوړه آیا دغه ملګري داسې خبره داسې کړې ده او که نه. نو چې کله مسلمانان د دې خبرو خیال ساتي کورونو کې محله کې کلي علاقه کې به مینه محبت اتفاق اتحاد او چې کله د دې خبرو خیال نه بس چغلوش به ښځو کړه تهو کړه او د قرآن اصولو خلاف مثال عمل ونه شو. قرآن کې الله درته وي چې ته تحقیق کوه او تا تحقیق ونه کړو نو کور کې فساد جوړ شي محله کې فساد جوړ شي جومات کې فساد جوړ شي مدرسو کې فساد جوړ شي. د دې وجې نبي موسی علیه السلام د الله رب العزت بارشي او الله په ستوري کې یو سړی ولید بېغمه ناست دی. د الله پاک ته وایي چې یا الله پاکه دا څوک دی؟ د الله پاک ورته وایي چې دا تپوس مه کوه چې دا څوک دی. داسې تپوس وکړه چې یا الله پاکه دې سړي څه کار کړی دی څه عمل یې کړی دی چې دلته بېغمه ناست دی. یا الله پاکه د سړي څه کار کړی چې دلته بېغمه ناست دی. الله پاک ورته چې د درې کاره کول درې د په دنیا کې درې ژوند دی او درې کاره به کول. یو دا چې لا یحسد الناس علی ما آتاهم الله دا سره به حسد بغض کینه نه کوله. دویم لا یحب والدین د مور او پلار فرمانبردارو مور او پلار د بېچاپي کوله د هغې بې خیال ساتو دې د مور او پلار نافرمانه نه او درې ولا یمشي بالنمیمان د به چغلي نه کوله د به مسلمانان اړول نه بلکې د ده مقصد دا و چې مسلمانانو کې اتفاق اتحادي نو فساد د منافق وروستو به راځي یادونه نه راوړو چې د دې فساد نه مراد چغلي ده چې د به مسلمانانو کې چغلۍ کولې چې د یو بل سره نه اتفاقي شي. او دې صورت بقره کې به وروستو راځي چې د دې منافقانو لوی فساد دا دی لوی فساد دا دی چې دې هلکان ګمراه کړي او زنانه ګمراه کړي. اوس څنګه ګمراه کړي د هغې دپاره هغه وخت کې ځان ځان له پروګرامونو لکه یو امن اعوذ بالله کاروبارونو پیسې چې به وګټلې نو بیا به نعوذ بالله ګډېدونکې زنانه او شراب معده کې داسې ترتیب کو د دې لپاره چې دا هلکان ګډوډ کړي زنانه به بې پردې کولې. اوس زموږ دور کې نعوذ بالله یو سړی داسې کاروبار کوي داسې پروګرام کوي چې زموږ نوجوانان هغه ګډوډي پښتو کې به ووایم څنګه ګډوډي په چرس یې راغلي په افیم یې راغلي په بام یې راغلي په عارف باندې راغلي. نوجوان یې خپل خپل تعلیم دي او سګرېټ ورته لږ وخت پاتې دا غریبانان یې په دې اخته کي دا لوی فساد دی. یو نوجوان आज په دې ګډ بلا راوړي فساد وشي د مور او پلار د خدمت نه ووځي د بیبي بچو د خدمت نه ووځي قبر آخرت ته تیاري ولیدي غریب نه د دنیا شي او نه د آخرت شي. الله پاک دې ما او تاسو د دې مفسدینو د فساد نه وساتي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض کله چې وویل شي دوی دا باندې مه کوئ په ملک کې نو دې دا نه وي چې الله دې خوشحاله کړه دا په ما ته ناشنا خبره وکړه. دا مسلمانانو کې دا خبرې کول دا مسلمانان هلکان ګمراه کول سورت نور کې الله فرمایي د فحاشي عادات دوکانونه پروګرامونه چې دا نوجوانان د دې غفلت او چې د قرآن او حدیث نه کټ شي نو دا داسې فساد دی. الله پاک فرمایي څوک مسلمانانو کې فحاشي خوري دې له په دنیا کې سخته سزا ورکوي او آخرت کې غذاب ورته ورکوي. نو دې دا نه وي چې الله دې خوشحاله کړه زمارې توبې نه به زه د سپو ګاډیو وکاروم نه به موړه دروړي او نه به د چرګو دا کیمو دا منډهې زمارې توبې دې ته وایي
قالوا وايدي انما نحن مصلحون اغوكي وصم بلکې د شیطان خبره پراخه ده آیات سره کله چې بابا آدم علیہ السلام ادمونګیا نواکې دي خصوص جنت کی ګرځېدل راګرځېدل خو د خوشحالۍ ژوند دی تېرو شیطان باندې دا کوم دی ده افغان کو عقیده شیطان راغی په جړا شو ویلې اول ویل چې کړی دی دا شیطان کړی دی هغه بابا چې دا کړی خو ډېر زیات په تکلیف کې چل شیطان आवाज بدل کړ تاسو په غم باندې غم دې ما په غم دې اور څنګه کولې نووزه خاصبکو نووز دا نو پرې دا میو پرې بس یا به ټول عمر یا به پرېستو په شان بس اوس صورت آرام کی سورۃ وغیرہ یا راځي اوس الله رب العزت فرمایي چې بابا ته ختم وکړو وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین دورا دم منافقان وی چې نحن متقون دا چې منافقان مشر جرنی شیطان سبب بابا و بے سویلو وقاسمهما اول چې درو قسم پڑھلو دا شیطان پڑھلو وقاسمهما بدروغ قسم پڑھ بابا بیتا او قسم کی وطوی چې قسم پخده انی لکما لمن الناصحین زبر استاذ خیر خیر خواهی استاذ دغه مفهوم نراځي نو څه پورته دا قرآن ما تاکي خي چې تاسو خواهی چې ولې استاذ خیر خواهی ما دستا په غم باندې غم جنې ما او بیا به سپټ وی کړی سورۃ یوسف کې راځي خبر وونه یوسف علیہ السلام وایي پټه میټینګ وکړ میاره وایي چې بچا دې دیا غاړه مونږ راځي لوتا مونږ درو او اچھا مونږ درو تیر ما مونږ درو یا ابانا ما لنا یا ابانا اے بابا جی دوری بہت بانے دیوان ویتبان بانے سبنے سلام بارکی یہ مقصد کرکت ہوئی اخبی ازاکی کی مرد ترلے ہوئی وَإِنَّا لَهُمْ لَنَاصِحُونَ اور تدبر دیر خیر وآمانو خیر وآمانو اے قرقو مدد کشان دا منافق دے دی مسلمانان دروڑی روانی کی او برا کی روانی داری د مسلمانانو ټول رواني هغه د رواني یا رواني قالوا وإذا منافقان إنما نحن مصلحون یقینا موږ اسلام کوونکیو الله رب العزت پر مسلمانانو کافي شي روانکار دي هم دا چې مال رسولي الا خبردار انهم بشکدا منافقان دي هم المفسدون هم في رواني كونكري تاكزان الإسلام فتنوعي ولكن لا يشعرون لكن دين قويري مسلمانا ملكون رواني مسلمانا كون رواني مسلمانا عقيدي كنوري مسلمانا نوجوانا مراكي مسلمانا زنانا بے پردگی بے حیاتی او بیا میں اسلام کو اللہ بھی نے بدل پر خبر ہوئی ولكن لا يشعرون اور بتار میں شعور تھا بتار میں شعور تھا اللہ بھی نے شعور نہیں تھا دې ځانونه به ورته تابع چې په شګه پورې باندې او کول نری نو دې بد تم دې 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 وخت مخکې چې ته مخکې شي اشاره ورډ بیا ورته سو بیا بده ودا منافق دې په دې خپل رواني کې دا چې دې خپل رواني د رواني دی نو آیات کریمه مقصد دا شو چې د منافق په دې او کې دا چې کوي برواني او ورته بوداني وي الله رب العزت موږ او تاسو په تاسو رواني نو تاسو یو وإذا قيل لهم
او کله چې ویل شي د منافقانو ته لا تفسدوا في الارض واني مکوي په ملک قالوا وإذا منافقان انما نحن مصلحون یقینا هم په اسلام کوونکیو الا خبر چې مسلمانانو انهم بشکدا منافقان دي هم المفسدون هم ویروانی کوونکي ولكن لا يشعرون لیکن دوی نه پوهیږي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جعل الإيمان بالله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله درس القرآن قبل دربار قبول ومنصور کی یا الله درس القرآن کو برکت رسول راضی مشارکی یا الله قرآن مجید کو برکت مستقبل بنا محمد تعلق و رضا نسبتی تمام بنا محمد تعلق و رضا نسبتی یا الله قرآن مجید درس و برکت دعوت دنیا کے مسلمانوں پر اشارے لوگ ختم کی ضرور اتباع اتحاد کی یا اللہ